غزني کې د برېښنا له خدماتو د پیرودونکو خوښي او د برېښنا ملاتړ. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري هیواد کې د برېښنا ډاډمنو خدماتو وړاندې کولو هڅو او زیار پایله کې ولایتونو کې د برېښنا خدمات پراخ او ډاډمن شوي دي او ځای اوسیدونکي د برېښنا شبکو پراختیا کې له برېښنا سره همکاري کوي. غزني یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نږدې 3 کاله وړاندې یې 14,000 شاوخوا د برېښنا پیرودونکي درلودل، خو اوس دا کچه له 20,000 اوښتې ده. د موږ پرسونل ډیر منظم دي، د شپې هم ځانونه هغه ساحې ته رسوي، د ورځې هم رسوي، تر حد امکانه پورې چې امکانات وي موږ په تور 24 ساعته کې د خلک په خدمت کې یو. د برېښنا بهیر ډاډمنېدل او د تخنیکی ستونزو پر وخت حل د لوړې حرارتي برېښنا پر ځای د افغانستان برېښنا شرکت پیاوړې او ډاډمنې برېښنا ته د خلکو لیوالتیا زیاته کړې ده او د غزني اوسیدونکي د برېښنا شبکې پراختیا لپاره په خپل مالی لګښت تجهیزات چمتو کوي او د برېښنا په واک کې ورکوي. و مردم غزنی تا که ما در مسجدهای خود گرد پیش میبینیم دائم مگه ما همکار هستیم قد ریاست برېښنای غزنی. پر هستوګنیزې برخې سربیره سوداګریزه برخه کې هم غزني کې د برېښنا له خدماتو خلک خوښ دي او لرې پرتو سیمو ته د شبکو غځونې غوښتنه کوي. برق دولتی ما هیچ زمان قطع نبوده. هر زمانی که احیانا قطع شده کارمندان برېښنا به زودترین فرصت برق ما را وصل کردن. ما خیلی خوشحال هستیم از برق دولتی. در زمانی که ما برق دولتی نداشتیم برق شخصی بود. برق شخصی 4 برابر 5 برابر از برق دولتی قیمت‌تر بود. د غزني اوسیدونکي وایي چې له دې وړاندې به د خصوصي شرکتونو 1 کیلوواټ برېښنا په نږدې 100 افغانۍ پیرودله چې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د برېښنا خدماتو پراختیا سره اوس ورته برېښنا په تر ټولو ارزانه بیه تمامیږي. خیلی زیاد سهولت شده. وقت ماشینای چینایی را چالان میکردن دمی سرک شفاخانه که از صداش تا شفاخانه را که مرسید دیوانت میکرد. اولش آرام قرار کار کرده مرن بخی نمیفهمی که کجا کار منه یا. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا شبکې متوازن پراختیا اصل تجمن دی او د هیوادوالو له لوري د برېښنا شبکې غځونې کې د هر ډول همکارۍ ستاینه کوي.